غزل خبره چې یو کینګ دی او بل پاچا دی پاچا او کینګ او دا ګلانو ته څه ضرورت چې دا دې راوړل دا اولاده ته مونږ راوړو بس دا دې راوړه او روای چوي نشه راوړي دستړی ژوند به درته څه ووایم مبارکي ورکړي ورته دا به چاته ورکړو هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم دستړی ژوند به درته څه ووایم لار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیر یم زه کتو کتو باندې مسترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې زیر یم زه نه یې لیدی شم نه به ووینما پخپو تړلې په زنځیر یم زه دستړی ژوند به درته څه ووایم لار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه خورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر څنګه یې خی مولاده طبیعت یې ښه دی ننګرهار سیمه ییز روغتون کې دسترخوان مونږ تیار کړی دی پیوازانو مسلمانانو ته تا ته نه ښکاري ډېر وروڼه مسلمانان راغلي روژه مات یې تیاره کړې الله دې تا باندې رحم وکړي الله دې ستا په کورنۍ باندې او دا ګلانو ته څه ضرورت چې دا دې راوړل دا اولاده ته مونږ راوړو بس دا دې راوړه او روای چوي نشه راوړي لار ویا هیڅ پوښتنه مه کړه بس دې خوښوایم خوښیم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم بس ژوند تیریږي خوند بیخي نه کوي وفا زما سره مې زړه نه کوي رایادوي لمن تللی زړګی یاران جفا کوي خو نه کوي حماس خپلواک یم هم دغسې ښه
چې شونډ پرې ورپاسې یم سرګردان د ستړي ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خو وایم خوښه یم کله یارانو تا ته زه اوس مبارکي ورکړي ورته دا به چاته ورکړو لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خو وایم خوښه یم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې سلګکې کوي بس دې نو بس نو راز سنو وایم د ستړي ژوند به درته څه ووایم لاره ویا هېڅ پوښتنه مه کړه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. 22 رمضان 22 دسترخوان تیار شو. الله رب العزت دې قبول کړي. الحمدلله قدرمنو مسلمانانو راځئ ستاسو بچیانو دپاره اکاډمي جوړه ده. قرآن زده کړه وکړو، اسلامي زده کړه وکړو، خارج میشتو افغانانو باندې غږ کوم که هغه د هرې ژبې وي، که دری وي او که پښتو وي. اتا اکاډمي د ستاسو د کورنۍ د ستاسو اولادونو دپاره جوړه ده. شماره تاسو په سکرین ښکاري. راځئ له موږ سره په تماس کې شئ، ستاسو بچیانو ثبت نام وکړئ. تر بلې خپرونې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږم. ښه وخت. السلام علیکم. تصویر ته داسې ځیر یم زه کتو کتو باندې مې سترګې درد کړې د چا تصویر ته داسې ځیر یم زه نه یې لیدی شم نه به ووینما پخپو تړلې په زنځیر یم زه د ستړي ژوند به درته څه ووایم فضل خبره چې یو کینګ دی او بل پاچا دی. پاچا او کینګ هېڅ پوښتنه مه کړه بس دې خو وایم خوښه یم کله یارانو تا ته زه اوس وایم زړه مې په زړه باندې الله اکبر خاورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه خاورا کې پروت یم چارا پورته نکړم د یو ملنګ سړي تصویر یم زه څنګه کړم هېر هېڅ هېرېده نه لري پشپا ورځ وی راته یاد تلا